دا اشرف غني تازه خبره اخر هم خوله خلاصه کړه دا چې سی ویل یو څه غواړي ویډیو تر پای را سره وګورئ. سلام ستړي مشئ. د افغانستان پخواني ولسمشر محمد اشرف غني په ټویټر باندې یوه لیکنه خپره کړې. ولسمشر محمد اشرف غني ویلي چې په فساد کې ښکیل نه دی او چمتو ده چې د ملګرو ملتونو په څارنه یې شتمني وڅېړل شي. ښاغلي اشرف غني پر ټویټر باندې خپور شوي بیان کې ویلي دي چې د نوموړي او لومړۍ مېرمنې شتمني یې له وړاندې ثبت شوې ده او د حکومت پر مهال له فساد سره مبارزه کړې ده. هغه په ټویټ کې ویلي دي ما خپل وطن سره هیڅ ډول خیانت نه دی کړی. ملګري ملتونه د یو پلاوی وټاکي. زه چمتو یم چې د خپلې ټولې شتمنۍ حساب ورکړم. هغه ویلي چې نږدې ملګري هم حساب ورکونې ته تیار دي او هیله یې څرګنده کړې چې نور چارواکي دې هم حساب ورکونې ته راوکاږل شي او زیاته کړې ده چې ډېر ژر به له افغانستان څخه د وتلو په اړه معلومات له ټولو سره شریک کړي. د یادولو وړ ده کله چې ډاکټر اشرف غني له هېواده ووت ځینې کسانو اوازې پورته کړې چې اشرف غني ګوندې ډېر ډالر له ځان سره تښتولي. دغه راز محمد اشرف غني په خپله اعلامیه کې پر دې خبره خفګان څرګند کړی چې د ده واکمني هم د افغانستان د ځینو پخوانیو مشرانو په څېر پای ته ورسېده او افغانستان کې د سولې او بډاینې لامل نه شوه. غني ویلي زه د افغانستان له خلکو بخښنه غواړم چې ومې نه شو کړی دا په بل ډول پای ته ورسوم. د افغانستان د خلکو پر وړاندې زما تعهد هېڅکله متزلزه شوی نه دی او باقي پاتې ټول عمر کې به راته لارښود وي. غني له افغانستانه د خپلو وتلو په هکله ویلي د کابل ترک کول زما لپاره سخته پرېکړه وه خو باور مې درلود چې دا د توپکونو د خاموشه ساتلو او د کابل او د هغې د 6 میلیونه وګړو د ژغورنې یوازینۍ لاره ده. په هر حال تاسو د ډاکټر اشرف غني د دې خبرو په اړه نظر لرئ؟ خپل نظرونه هم راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضرور لایک کړئ. د بیا ستاسو پر تر ځم پلی او بخښونکي خدای بسپارم. د الله په امان.